د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د هینا رباني په مشرۍ د پاکستاني حکومت پلاوی کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه خبرپاڼه کې وایي سه شنبه د نومبر پر 29مه په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر هینا رباني کار په مشرۍ پلاوی به کابل ته یو ورځنی سفر ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفر کې به د پاکستاني حکومت پلاوی د طالبانو له چارسنبالي حکومت سره پر سیاسي، پوهنیزو، سوداګریزو او نورو چارو خبرې ولري. ویبپاڼه کاږي هینا رباني کار به طالبانو سره له خپلې ډډې د ملاتړ ژمنې هم تازه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر پاڼه کابل ته د پاکستان یو لوړپوړي دولتي پلاوي د ورتګ خبره کړې ده. نوموړي لیکلي ټاکل شوی دغه پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. او د طالبانو دفاع وزارت د دوو الوتکو د ترمیم خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکي متخصصانو دوې نورې الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي رسنیو ته په استولي خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دوی تکنیشنانو 2IN-32 او AIN-26 الوتکې ترمیم او الوت ته چمتو کړي دي. تر دې وړاندې هم خوارزمي د ترکیې د انادولو خبري اژانس ته ویلي وو چې دوی شاوخوا 70 الوتکې او هلیکوپټر ترمیم کړي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.